نو د بچی اول حق په پلار باندې دا دی چې دا پلار به داسې ځای کې رشته کوي چې سبا یې بچي ته څوک پیغور ورنکړي. دا پلار به د داسې ښځې سره رشته کوي چې سبا د ده بچو ته د دې مور د وجې نه پیغور نه میلاویږي. داسې ځای به دی رشته کوي. نیکعمله ښځې سره به رشته کوي، د نیکعمله ښځې سره چې بچو ته سبا څوک پیغور نه کوي. دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام هغې صحابي ته وصیت کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي، ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د دې حدیث راوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای تنکح المرأة لاربع، د ښځې سره نکاح کول کېږي د څلورو وجو نه. څلور خبرې چې په ښځه کې موجود دي د دې د وجې نه سره خلک څه کوي؟ نکاح کوي. یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وی لمالها، د ښځې سره خلک نکاح کوي د دې وجې نه چې دا ښځه مالداره ده، مالدار ښځه ده، زه به ورسره ښه شم، سامانونه به ورسره ډېر زیات راشي، زه به ورسره مالدار شم. نو بعضې خلک د ښځې سره د دې وجې نه نکاح کوي چې وایي دا ښځه څه ده؟ مالداره ده. دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي ولنسبها، د ښځې سره نکاح کېږي د وجې د نسب نه. سړی وایي د دې پلانکي خاندان کې رشته کول غواړم، د پلانکۍ ښځې سره نکاح کول غواړم. هلکه ولې ورسره نکاح کوي؟ د ډېر اوچت خاندان ښځه ده، زه به د یو لوړ خاندان زوم وګرځمه. خاندان یې غټ خلک دی، ډېر لوړ خلک دی. نو بعضې خلک د ښځې سره نکاح کوي د څه د وجې نه؟ د خاندان د وجې نه. دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ولجمالها، د ښځې سره نکاح کېږي د هغې د حسن د وجې نه. هلکه پلانکۍ ښځه سره نکاح کوم، ولې؟ مالداره ده؟ نه. ولې؟ نسب یې ښه دی؟ نه. ولې ورسره نکاح کوي؟ ښایسته ده، ښکلې ده، نو خوښه مې ده. نو د حسن د وجې نه ورسره څه کوي؟ نکاح کوي. او څلورم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ولدینها، د ښځې سره نکاح کولی کېږي د دیندارۍ د وجې نه. یره مال ورسره نشته، نسب نشته، حسن ورسره نشته دی، خو دینداري ده پکې دا ښځه نیکه ډېره زیاته ده، ځکه ورسره نکاح کومه. نبی علیه الصلاة والسلام هغې صحابي ته وایي فاظفر بذات الدین تربت یداکا، لاس دې په خاورو کې ککړ شه، دا دینداره غوره که، دا دینداره ښځه غوره که. که یو ښځه داسې ده مال ورسره هم شته، نسب ورسره هم شته، جمال ورسره هم شته، دینداری ورسره هم شته، دا خو نور نه لا نور دی، دا خو ډېره بهترینه ښځه ده په مخ د ځمکه باندې. خو داسې ښځې په سلو کې چېرته یو هم نه میلاویږي چې مال هم شته، نسب هم شته، جمال هم شته او دین هم شته. داسې ښځې به ډېرې کمې میلاویږي. که چېرته هېڅ پکې نه وي او دینداري پکې وي که نه، نو دا دینداره ښځه غوره که. مال پکې شته خو دین پکې نشته، دا ښځې نه ځان لرې ساته. نسب پکې شته خو دین پکې نشته، دې ښځې نه ځان لرې ساته. جمال پکې شته، حسن پکې شته، خو چې دین پکې نشته د داسې ښځې نه به ځان لرې ساتي، سبا به د ډېرو پریشانو سره مبتلا وي. نو د بچی اول حق په مور د بچی اول حق په پلار باندې دا دی چې پلار نکاح کوي چې په داسې ځای کې وکړي چې د دیندارې ښځې سره نکاح وکړي، د دیندارې ښځې سره. نو هلکانو ته هم چې کله رشته کوئ نو په رشته کې دین مد نظر ساتئ چې آیا د کمې جینۍ سره زه نکاح کوم دا دینداره ده او که دینداره نه ده. کو دینداره وي خو نکاح ورسره وکړه، کو دینداره نه وي دا به د باعث ته شرم وګرځي، سبا به د دې ښځې د لاسه بیا په لوی عذاب کې مبتلا وي. نو اول حق د بچي دا دی په پلار باندې چې پلار یې نکاح کوي د دینداره ښځې سره به کوي.